بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدلی یو 4 صفحې ته. درنو زده کوونکو، زه اصغر صلاح تاسې ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم. کتاب العربیة بین یدیک الوحدة الرابعة الدرس 23 الکلام ته رسیدلی یو په 4 صفحه او 4 نمبر صفحه ده. الکلام یعنی خبرې. ګورو مونږه خبرې اترې څنګه کوو، محاورات څنګه را جوړوو، خپل ملګري همکار سره خبرې په کومه بڼه کوو. التدریب الاول په الکلام کې لومړی تمرین دی، لومړی تدریب دی. تدریب تحت لفظي معنی ورزش ته، تمرین هم ورزش ته وایي. نو دلته مونږه په درس کې ورزش کوو، سپورت کوو. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. الطالب الأول أو الطالب الثاني په خپل منځ کې حوار کوي. أين تصلي الجمعة؟ د جمعې لمونځ چیرته کوي؟ دا مثالونه د کوم ځای نه جوړیږي؟ دلته الجمعه المسجد الكبير دی. دینه به تاسې داسې مثالونه جوړوئ. یو څو مثالونه زه حلوم، یو مثال به بیا تاسې ته پرېږدم، هغه به تاسې حل کړئ. ګورئ موږ سره الجمعه المسجد الكبير ده. په دې نه اوس سوالونه داسې جوړوو چې ته لمونځ چېرته کوې، ته به د مسجد کبیر ورته ښایې چې دلته یې کوم. بېرته ترې پوښتنه کوي چې ته لمونځ چېرته کوې؟ زه هم په همدې جومات کې لمونځ کوم. دا سوال به داسې را جوړوئ. أين تصلي الجمعة؟ د جمعې لمونځ چېرته کوي؟ أصلي لمونځ کوم في المسجد الكبير، په لوی مسجد کې. عموما په ښارونو کې دا مسجدونه معلوم وي که نه. یو سړی وایي چې د ګمرک جومات، جومات په ګمرک کې داخل کې نه وي خو په هغې نوم باندې مشهور شو. بعضې جومات په ټول ښار کې تر ټولو غټ جومات وي، نه هغه بیا په المسجد الکبیر باندې مشهور شوی وي، یعنې هغه لوی جومات. کله کله په کوچني او وړوکي جومات باندې بعضې ځایونه مشهور وي. أصلي في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ او ته چېرته لمونځ کوې؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. زه هم په په لوی مسجد کې لمونځ کوم. أيضا څه معنی؟ هم. ورپسې راځو. اوس داسې سوال جوړوو چې الفجر او مسجد عمر. سوال داسې را جوړوو لکه پاس چې دي ته چېرته لمونځ کوې؟ خو هلته د جمعې لمونځ و، اوس د فجر لمونځ دی، د سحر لمونځ دی. أين تصلي الفجر؟ أصلي في مسجد عمر. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد عمر أيضا. الظهر مسجد بلال. دا چې کله مسجدي راځي کله مسجدو راځي، انشاءالله د نحو او صرف یا د قواعدو د ګرامرو په درس کې به په برخه کې به راځي انشاءالله. مثال څنګه جوړو؟ أين تصلي الظهر. د دې لپاره چې تاسې دغه مثالونه ټول خپله حل کوئ، زه به همدلته ټول حلوم، خو تاسې به هر مثال سره ویډیو سټاپ کوئ. د دې نه مخکې چې زه حل کړم تاسې حلوئ، بیا پلی کوئ او وګورئ چې تاسې هم پرې پوه شوي یئ که نه، تاسې صحیح حل کړی که نه. أين تصلي الظهر؟ د ماسپښین لمونځ چېرته کوي؟ أصلي في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد بلال أيضا. أين تصلي العصر؟ دغه مازدیګر لمونځ چېرته کوي؟ أصلي في مسجد عثمان. په مسجد عثمان کې لمونځ کوم. وأين تصلي أنت؟ او ته چېرته لمونځ کوې؟ أصلي في مسجد عثمان أيضا. دلته وګورئ في مسجد العثمان نه راځي ځکه چې عثمان معرفه نوم دی، همداشان بلال هم معرفه نوم دی. نو معرفه نوم سره من کله هم الف لام نه راولو. یو دوست یو وخت یو ورور پوښتنه کړې وه چې ولې موږ وایو چې نوم سره الف لام نه راځي، خو هلته چې وګورو لکه سمیع السمیع د الله تعالی په نوم کې راځي. دې دپاره علماو یوه قاعده داسې ایښې ده
چې هغه الف لام د معرفه نه دي، ځکه سمیع الریډي تیار د معرفې نوم دی مخکې نه، خو هغې ته الف لام التعظیم وایي. د تعظیم دا مطلب د احترام لپاره دی. څنګه د احترام لپاره دی؟ مثلا یو سړی وي انا سمیع، یعنی زه اوریدونکی یم، اوریدل کوی شم. بصیر هغه څه ته وایي چې ویني، بصر سترګې ته وایي، بصیر لیدونکي ته وایي، او لیدونکی د الله تعالی صفت دی او د 99 نومونو څخه یو نوم دی. نو د دې لپاره بصیر هغه څوک چې لیدونکی وي، او البصیر چې کله راغی نو مطلب دا هغه نوم دی چې الله تعالی ځان ته ایښی. مثلا موږ عبد بصیر نه وایو، عبدالبصیر. نو دا د دې 99 نومونو خاص کمال او صفت دی، د تعظیم یوه نښه ده. که چیرته الف لام دې پکې لیده نو حتما دا به چاته منسوب وي؟ الله تعالی ته به منسوب وي. او کله چې موږ ځان ته منسوبوو، د بعضې نومونه چې دي د الله تعالی هغه انسان هم ځان ته کېښودلی شي. لکه علي رضی الله تعالی عنه، نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم بدل که نه بل چا. اما کله که موږ ووایو عبدالعلي نو بیا د العلي د چا نوم شو؟ د الله تعالی نوم شو. نو انشاءالله چې مسله واضحه ده. المغرب ماښام مسجد علي. أين تصلي المغرب؟ أصلي في مسجد علي. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد علي أيضا. أين تصلي العشاء؟ أصلي في مسجد عمار. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد عمار أيضا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي في مسجد طارق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد طارق أيضا. انتقالي جو دويم تمرينتا. التدريب الثاني: أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور. د سوالونو جواب ورکړئ او استعانه اصلا مرستې غوښتلو ته وایي، چې تاسې به دلته د چا نه مرسته غواړئ؟ د دې تصویرونو نه. ځکه خو چې کله موږ لمونځ کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مرسته موږ صرف او صرف په کارونو کې چا نه غواړو؟ د الله سبحانه وتعالی نه غواړو. نو هغه د توحید عقیده ده، او هر مسلمان باید په عقیدې په اساس ډیر قوي موحد اوسیږي، او عقیده یې بل طرف ته باید رجوع ونه کړي، صرف او صرف چیرته؟ الله سبحانه وتعالی ته. موضوع نه لرې نه ګرځم، ځکه چې زموږ موضوع صرف د عربي ژبې پورې راڅرخي. دغه سوالونه زه سوال هم کوم، جواب هم کوم، خو چې کله سوال کوم تاسې ویډیو سټاپ کوئ، خپله جواب وایئ، بیرته پلی کوئ او جواب ګورئ زما چې ستاسې صحیح دی که نه. ماذا يفعل أحمد؟ أحمد څه کوي؟ يقرأ القرآن. ماذا تفعل البنت؟ تكنس غرفة الجلوس. داسې م ویلی شو البنت تكنس غرفة الجلوس، او داسې هم ویلی شو هي تكنس غرفة الجلوس. هغه جارو کوي، د جنۍ جارو کوي او جارو کوي. ماذا يفعل الرجل؟ يصلي. ماذا تفعل فاطمة؟ تشاهد التلفاز. ماذا تفعل خديجة؟ زه نور نه پوهېږم، خو ماته داسې ښکاري لکه جامې چې مینځي. نو ویلی شو تغسل الملابس. ماذا يفعل محمد؟ يغسل الأطباق. کاسې مینځي، پلیټونه مینځي، واشنګ.
انتقالیږو 85 نمبر صفحې ته. په 85 نمبر صفحه کې څه دي؟ هات جملا کما فی المثال، جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. په مثال کې ګورو چې څه دي. ګوره مثال کې څه دی؟ مبکرا، وختي. نو جمله به داسې ته راجوړوي چې زه وختي پاڅېږم د خوب نه. استيقظ مبکرا. دا نور مثالونه هم زه حلوم، خو البته اولې باید تاسې حل کوئ، ویډیو سټاپ کوئ، تاسې حل کوئ، سټارټ کوئ بیا. متأخرا، ناوخته. استيقظ متأخرا. استيقظ الساعة 7. استيقظ الساعة 5. استيقظ الساعة 4. څلور بجې راپاڅېږم. څلورم تمرین به انشاءالله په راتلونکي درس کې ولولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.